بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلام. اوس سره همدا مهال یو ځای دی، یو د فیسبوک د لارې د تږو چینه ادبي خپرونه همدا مهال په ژوندۍ بڼه د فیسبوک له پاڼې څخه ګوري. ټولو ته ښه راغلاست وایم. ټول ستړي مه شئ، زه هرکلی کوم درته. ما د خپرونې په اړه له ټولو ملګرو دوستانو سره مخکې له مخکې معلومات شریک کړي ول. خوشبختانه نن را سره له فرانسې نه درون ملګری او ښه دیکلوماتور ښاغلی عادل خان خاموش مېلمه دی. د سره په همدې خپرونه کې د ده په ژوند، د ده په شعر او شاعرۍ، د ده د ژوند په خوږو او ترخو خاطرو خبرې لرو. نو زه هیله لرم چې تاسې مې ملتیا وکئ او خپرونه را سره تر پایه وګورئ، واورئ او کوشش وکئ چې ښې پوښتنې مو ورځنې مطرح کئ او تر څنګ یې نو زه تمه لرم چې تاسې یو نیمه ډالۍ هم ورته ولرئ. څو شیبو کې به زه خاموش صاحب راواخلمه، ځکه پیل کې مې غوښتل چې یو ځل بیا ملګرو سره معلومات شریک کړمه. زه ټولو درنو قدرمنو ته چې همدا مهال زموږ لایف ګوري، زه ښه راغلاست ورته وایم او ډېره مننه چې تاسې ماته ډاډ راکړی، تاسې زما ملاتړ کړی، تاسې زه سپورټ کړی یم او همدغه ستاسو مینه ده چې زه اوس غواړم تاسې ملګري ټول لپاره یو خپرونه ولرم چې هم تاسې خوشحاله واوسئ، هم زه خوشحاله واوسم. نو خاموش صاحب هم شته دی، انشاءالله زه ورته ریکویسټ کوم یا به دا ریکویسټ وکړي چې دی زه راواخلم او بیا به انشاءالله اصلي بنډار شروع کړو. نو تاسې ملتیا را سره کوئ، ما هم یوازې مه پرېږدئ، زه به تاسو سره ملتیا کوم. زه به دغه سرچ کې دا لږ راولټوم، منتظر یم چې اوس خاموش صاحب خپل هغه وکړي. ښه، دلته هغه کې یو بدبختي دا ده چې لږ په مشکله سړی پیدا کېږي، خو که اخوله او اپلونه کوم هغه وسي ښه ده. عادل خان خاموش. نه پوهېږم اوسه پورې ما را پیدا نه کړه. زه خاموش صاحب که زما غږ اورې یو ریکویسټ که ته خپله وکړې دا به ډېر ښه راسي. زه به تا راواخلمه، خو خاموش صاحب نه پوهېږم اوسه پورې ریکویسټ نه ده راغلی. ښه، په هر حال تاسې بخښنه کوئ، زه به خاموش صاحب سره یو لنډ تماس ونیسم چې دا یې ریکویسټ وکړي. ځکه ما دلته کوشش وکړه چې زه یې پیدا کړم. ټلیفون باندې را سره شته، خو زه غواړم چې تصویر یې تاسې هم وګورئ، زه یې هم وګورم او دغسې سره خبرې ولرو. وایي چې ما ته نه ښکاري لاله، نه پوهېږم چې ښه. خاموش صاحب زما غږ که اورې نو زما په صفحه باندې کلیک وکړه، لایف مکمل راځي درته.
لاندې اپشنونه درکوي د ریکویسټ اپشن دغه ته راسه ډېر به ښه سي. دلته به یو ښه بنډار ولرو فکر کوم. دغه آډیو نه هغسې ښه راځي چې ملګري به تا وګوري، زیات ملګري د لیدو تم هم لري. خپرونه به پیل کړو دغسې. ما هم کوشش وکړه چې دلته دلته را پیدا کړم، خو په هر حال نه پوهېږم چې ونه توانېدم که څنګه. خاموش لالا وایي چې ما ته نه ښکاري. په هر حال زه څو دقیقې شېبې ورته منتظر کېږو او خاموش صاحب انشاءالله زر راواخلو. تاسې هم ملتیا وکئ او وعلیکم سلام. مننه لالا جی، سم سړی مشي، په خیر راغلی. حکیمي صاحب، مسافر هلک، زه خاموش صاحب ته انتظار یم. عادل خان خاموش، شکر پیدا سو، دا به ښه سي. دغه ده راغلی انشاءالله اړیکې به وصل سي. خاموش ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، ښه راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما غږ شته؟ تا غږ شته خو لږ شور در سره راځي، نه پوهېږم څه وجه ده. زه خو ډېر چې بند ځای کې یم او فکر نه کوم غیر د دې ګروپونو نه بل هېڅ شی نشته. څنګه هستې خوشحال صاحب؟ کېدای شي د سټوډیو وجه وي، تا به د سټوډیو وجه وي. خدای دې وکړي چې زما غږ واورې. خاموش صاحب، زه ډېر خوشحاله یم چې نن درسره باور دې ومنه او ما پیل کې هم ستا په اړه معلومات خاموش تر هر څه وړاندې یو ښه انسان ده. انسانان ټول یو، خو موږ ښه انسانان ډېر کم لرو. نو خوشبختانه چې نن ما سره له هغه وړاندې چې دی شاعر دی خاموش صاحب ډېر ښه هلک ده، ډېر ښه انسان ده، مینهویشونکی انسان ده. زه همیشه دغه خبره کوم. دی نو په اوس وخت کې په مجازي نړۍ کې چې ټولنیزه میډیا ورته وایي، بیا خصوصا په ټیک ټاک کې د ټیک ټاک سټار ده. دی یوه شعري ټولګه لري چې ما مخکې هم یادونه کړې ده او تر ډېره پورې ډېر ملګري د ښاغلي خاموش شعرونو سره د ده غږ سره لپسینګ کوي او د ده شعرونه اوري. نو نن موږ خوشبخته په دې یو چې خاموش راسره مېلمه دی. ده سره به فیس ټو فیس خبرې هم کوو، د ده شعر او شاعري به م اورو، د ده کیسې به م اورو. ډېر یو جالب شی چې ممکن تاسې یې په تمه یې خو لا به مو نه یې اورېدلی او ممکن یو یا دوه درې ملګرو به د ده اصلي غږ اورېدلی. تاسې اصلي غږ لا نه دی اورېدلی، کوم غږ چې اورئ دا یوه برخه ده، دویمه برخه به هم تاسې اورئ. خاموش صاحب بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. زما د فیسبوک ملګري ټول تا ویني او ټول تا ته ښه راغلاست وایي او سلامونه درته کوي. السلام علیکم، ټولو ته مې سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. خوشحال صاحب تا نه ډېره زیاته مننه کوم. ښه د باد اوسې. لکه اول ځلم تا د ځمکې نه جګ کړی او په تخت کېنولی یم، اوس دا ده بیا په ژوند کې اول ځل د تا سره مېلمه شوی یم. اوس الحمدلله دغه بیا داسې وخت راغی چې دا هم اول ځل دی، ځکه زه چا سره یا د چا د دې قابل نه یم ګڼلی، یا بېله خبر دی، یا زما دومره لیاقت نه دی، نه پوهېږم چې څه وجه ده. ټول ستا ده. پیل کې زه غواړم خاموش صاحب په دې اړه پوښتنه وکړم چې دلته کله چې فاروقا ته تاسې راغللی، تاسې ډېره یوه ښه سټډیو جوړه کړې چې همدا مهال ټول لیدونکي اورېدونکي تاسې ویني، تاسې اوري، تاسو ډېر مصرف کړی ده. دغه مینه او علاقه څنګه پیدا شوله، څنګه دغه انګېزه پیدا شوله خپل کور کې سټډیو ولرئ او د خپلو مینهوالو لپاره او د خپلو لیدونکو لپاره اصل کې خوشحال صاحب داسې و چې کله ما ټیک ټاک سوشل میډیا ته مخه وکړه، نو ما لیده چې یو کار سړی کوي، نو ما سټارټ کې دغه موبایل په ذریعه باندې ډایرکټ کېده او بس ویډیو جوړه کړه او یا هم لایف راشه، یا به مې د بل موبایل نه ورسره میوزیک لګولی و. نو عجیبه بیا هم ډېر زیات خوښوم.
نو ما ویل یاره دومره دا مینوال چې د هغې حالت کې ما سره ډېره زیاته مینه وه ما یاره دومره زیاته مینه راځي دغه ساده موبایل ږدم او ویډیو جوړوم دومره زیاته مینه راځي نو هغې هم ډېر زیات تشویق کړم نمبر اول چې د هغې تشویق د وجې نه زه دومره هغه شوم چې مجبور شوم چې زه سټډیو جوړه کړم او دویمه خبر دا چې ما ویل چې سبا خوشحال صاحب به نه وایي چې یاره کوم کس ما جي کړی او نو چې خوشحال صاحب هم هغه نه شي چې یاره واقعا زما هلې ځلې کومه خوا لا نه دی هغه ستا ته ټیک ټاک یې ملګرو ته کوې ډېره مننه ژوندی اوسې ملګري ټول سلامونه درته کوي تقریبا شاوخوا 50 ملګري فعلا تا د کومنټ کړی د سلام لپاره ټولو ته ټولو په نمایندګۍ زه وایم وعلیکم السلام ښاغلی عبدالستار حکیمي چې فیسبوک د مسافر هلک په نوم ده یو خاص ځانګړی سلام مې درته کړی ده زه اصلي خپلو ډېرې پوښتنې زه لرم نو د دوی سلام ته یو جواب فقط ورکړه علیکم السلام محترمو ټول ښاد آباد خوشحاله اوسئ ستاسو سلام ته وعلیکم السلام الله تعالی هم ښاد آباد لره بدبختي دا ده چې دلته ما د کمنټونه نه ښیي خوشحال صاحب نو نه پوهېږم څه ستونزه ده او نو په دغه وجه باندې زه بخښنه غواړم ستاسو هر یو سلام ته وعلیکم السلام ټول ښاد آباد خوشحاله اوسئ دا چې بدبختانه ما ته کمنټونه نه ښکاري نو دا زما به قسمتي ده ملګرو که پوښتنه درلودله او که خبره مخکې له دې نه چې اصلي پوښتنو ته راسئ اصلي پوښتنې درنه ولرم غواړم یو لنډ بشپړ شوی دی مهال لایف یو ډیپلوما وکړه له هغې وروسته پوښتنې شروع کړو په سر سترګو خوشحال صاحب وایي چې هر کافر به مسلمان شي هر کافر به مسلمان شي هر کافر به مسلمان شي ای مسلمان که مسلمان شي طبیعت هر کافر به مسلمان شي مسلمان که مسلمان شي او زناور به انسانان شي ای انسانان که انسانان شي زناور به انسانان شي زناور به انسانان شي انسانان که انسانان شي او رقیبان به ریباران شي ای رقیبان به ریباران شي او مینان که مینان شي هر کافر به مسلمان شي مسلمان که مسلمان شي او جمهوریت به طالبان شي طالبان که طالبان شي جمهوریت به طالبان شي طالبان که طالبان شي او لر او بر به یو افغان شي لر او بر به یو افغان شي افغانان که افغانان شي لر او بر به یو افغان شي او افغانان که افغانان شي ټول ساقیان به ملایان شي ټول ساقیان به ملایان شي ملایان که ملایان شي او دوزخیان به جنتیان شي خوشحال صاحب دوزخیان به جنتیان شي یو رحمان که مهربان شي واه بیا وایه دوزخیان به جنتیان شي یو رحمان که مهربان شي او شرابیان به متقیان شي ای شرابیان به متقیان شي متقیان که جاهلان شي شرابیان به متقیان شي متقیان که جاهلان شي او قسم خره به هم حاجیان شي دا حاجیان خو د حاجیان شي زبردست او هر افغان به داود خان شي هر افغان به داود خان شي تاجکان د افغانان شي زبردست خبره ده هر افغان به داود خان شي تاجکان که افغانان شي او زه خاموش د زړه له درده یو خیرا کړم د افغان ولس بچیان دې لکه سپیان شي زه خاموش د زړه له درده یو خیرا کړم ای د افغان ولس بچیان دې لکه سپیان شي فکر کول پکار دی مقصد تاسو وړه خبره نه ده خاموش ډیره مننه ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ پیل کې یوه پوښتنه زه کوم چې ډېر ملګري دغه پوښتنه همیشه ما نه هم کوي ما سره هم ځواب نشته
ممکن ډېرو ملګرو سره تاسو شریک کړي مې تاسې په خپل ټیک ټاک باندې 1 لیکئ 1 دغه راز راته که ووایئ چې اصلي کیسه څه ده ځکه زه عموما یو شی کله کله خپلو لیکنو کې یا خپلو ځینې خاصو کې یا 3 لیکم اما زه پوهېږم چې 3 څه شی ده نو زه پوښتنه لرم د ډېرو ملګرو پوښتنه لرم اصل کې خوشحال صاحب زمونږ بدبختي زه وایم زه دې ته خوشبختي نه وایم بدبختي دا دی چې مونږ یعنی د نبی علیه السلام مور بیبي نو مخلو همداسې د ټولو پیغمبرانو هغې کې هېڅ خبره نشته خو مونږ چې دی د ځان نه یعنی مونږ خو د الله او د رسول نه ډېر غیرتیان نه یو که نه یعنی مونږ دومره باید غیرت وکړو چې څومره الله وایي څومره رسول وایي خو بدبختي دا ده چې مونږ د مور نوم یا د خور نوم یا په دې باندې مونږ ته کفر ښکاري یعنې دا هېڅ معنا نه ورکوي هماغه مور یا خور نوم چې دلته خارج ته زمونږ افغانان راشي هماغه نوم دلته خارج ته چې ورقو دپاره مخکې کولی وایو بیا غم دا دی چې هلته مونږ د الله په رضا نوم نه بټو هلته بس هسې ځان هغه کار ته روانه ده حالانکې اسلام کې دا نشته نو دا 1 چې دی نوم دی خوشحال صاحب او دا زه شفرو ته مې راړولی دی نو په دې وجه باندې زه هغه نوم لیکم دلته ملګرو پوښتنې ډېرې کړي خو د یو ملګري پوښتنه زه راخلم ده لیکلي دي چې خاموش مې فقط پوښتنه وکړې په افغاني شاعرانو کې له چا ډېر متاثره یې زه خوشحال صاحب یو خبره کومه کیدای شي زما دا خبره د خلکو دپاره د محترمو پښتنو دپاره غلطه وسي کیدای شي زه چې کوم شاعر ښه شعر ولیکي خوشحال صاحب که نه شعر یې ښه نو هغه زما دپاره ډېر یو یعنې زه نوم پسې بیخي نه ګرځم یعنې چې زما مخې ته شعر راشي زه دا نه ګورم چې دا شعر د چا دی تاسو باور وکړئ زما لږ دا ذهن بیخي بدل دی زه هېڅکله داسې فکر نه کوم چې او پلانکی شاعر بستانکی شاعر نه بس شعر مې مخې ته راغی هغه شعر ډېر ښایسته دی واو ډېر زبردسته نو او بل که نوم یې واخلم نو ملنګ جان او تراب صاحب نه بل شاعر زه نه وینم بېشکه ډېره مننه ژوندی اوسئ دا پوښتنه به د ډېرو ملګرو ځواب شوي ځکه ډېرو ملګرو دا پوښتنه په ټیکټاک کې هم کوله دلته هم کوله چې دا اصل کې څه ده چې موږ هم پوه شو او دې نه علاوه د ښاغلي خاموش صاحب د ټیک ټاک آی ډي داسې تاسو ولیکئ هم پیدا کولی شئ ډېر مینهوال غوښتنه کوي همیشه ما دا کوي چې تاسې ټیک ټاک غواړي په دې خپل ټیک ټاک په اړه که لنډ ورته معلومات ورکړي چې ځکه ستا په نوم ټول دا نه کړي دوی نو اوس غلط ټیک ټاک چیرې دی خوشحال صاحب عادل خان خاموش 1 یو دې نه زه لایف همیشه راځم عادل خان خاموش 1 البته ا غټ عادل خان ADIL او KHAN سپیس او بیا خاموش یا یو تړلی مور کې مشکل نشته دی خو ورسره 1 دی نه زه لایف راځم او یو بل غټ اکاونټ دی چې 119 دی 14,000 خدای مې نه غلطوي دومره فالوورز دي نو هغه چې دی بیا عادل خان خاموش دی صرف ډېره مننه کور ودان خاموش صاحب د خپل کتاب په اړه راته ووایه چې ستاسو لومړی شعري ټولګه څه نومیږي اوښکې لرم په زړه کې زور نه لرم ولې مو دغه ډول نوم ورته انتخاب کړی دا اصل کې خوشحال صاحب داسې و چې زما یو شعر دی که تاسو ته یاد شي چې خاموش یم ځکه چې هېڅ شعور نه لرم خاموش یم ځکه چې هېڅ شعور نه لرم اوښکې لرم په زړه کې زور نه لرم یعنې کله خوشحال صاحب زه چې کوم کس ډېر ژاړي زه هغه ته خفه زه هم شکر وباسم ډېر غم نه لري نارملی او وی مطلب نه نارملی شکر وباسه وجه غم خو په هغه وخت کې دی چې ستا دومره د زړه دا زور ختم شي چې یاره ته وایې چې بس اوښکې تویول هم یو انرژي غواړي خوشحال صاحب جړه یو انرژي غواړي ته دومره پوهېږي چې زه ژاړم دومره ستا احساس ژوندی دی کله چې انسان دې حالت نه وځي نو اکارډینګ ټو میډیکل ساینس چې دی دا خطر بیا دا خبره لږ خطري ده نو هغه کسان چې ژاړي اوښکې تویې نو که لږ ژاړي زما یو بیت دی اوس مې خپل بیت دی یاده وته نو
اوښکې لرم په زړه کې زور نه لرم خوشحال صاحب. بخښنه غواړم. څومره شعرونه مو ځای په ځای کړي ورکې؟ تقریبا کم از کم 15 دي، کم از کم تقریبا ماته یاد ته نه راځي، کم از کم تقریبا 15 دي. بخښنه غواړم. 15 ډیره برخه چې ما ستاسو د کتاب ولوستله غزل ته مو ډېر زیات ځای ورکړی ده. نظم ته مو ولې کار نه دی کړی؟ مینه نه لرئ ورسره؟ زړه مو نه غواړي که نه الهام نه راځي؟ الهام بیخي نه راځي. اصل کې خوشحال صاحب تاسو باور وکړئ چې ما به 40-50 شعرونه لیکلي وو، خو زه په دې نه پوهېدم چې نظم چې شته وی، غزل چې شته وی، یعنې په دغه شیانو باندې زه بیخي پوهېدلم نه. صرف هغې نه مخکې ما شعرونه لیکلي وو، قافیه نه پوهېدم، روي نه پوهېدم، ردیف، په دې شیانو څه بیخي نه پوهېدم. او وزن بیل شی دی. نو هغه ما داسې وکړه چې یاره مې دا قافیه ردیف ما دا یاد کړه چې قافیه چې شته وي، ردیف چې شته وي، وزن خو ما سره وزن خو الهام دی، الهام خپله وزن دی. نو ما هېڅکله خوشحال صاحب ځان په دې باندې پوه کړی نه دی چې زه قلم راواخلم چې یاره نن به زه شعر لیکم. یعنې دا قلم زه خپله نه رالم تر څو چې په ما قلم راواغېستل، یعنې مقصد مې دا دی چې الهام کاته ده. نو زه کله هېڅ ما ذهن دې ته نه دی ورغلی چې زه ووایم چې یاره زه باید داسې شعر ولیکم. یعنې زما وطني شعرونه که تاسو وګورئ نو ما چې دي هماغه دي، یعنې د قلم په زور مې نه دي لیکلي. نو کله چې یو شعر د قلم په زور ونه لیکل شي خوشحال صاحب، هغه لږ بعیده سي په کومه خوا چې سړی لاړه. دا خو ده. مننه. ژوندی اوسې، خبرې به هم کوو، منځ منځ کې به شعرونه زیات اورو. د ملګري غوښتنه زیاته ده چې شعرونه باید خاموش صاحب ووایي. مهرباني غوږ یو شعر اورو. اول خو خوشحال صاحب که ستا اجازه وي د ملګرو ته صرف یو سلام تقدیموم، ځکه ما ته کمنټونه صحیح نه ښکاري. مهرباني تاسو ټول ته ستړي مه شئ. بخښنه غواړم، ما فکر کوم خپله خپرونه کړم. ټول دوستانو ستاسو سلامونه ته، تاسو ټولو ته سلامونه، احترامات، نیکې هیلې، ښاد آباد اوسئ. ستاسو کمنټونه بدبختانه چې ما ته نه ښکاري، زه تر څو باید سکرین ټچ کړم بیا یو کمنټ ښکاري. زبیر مومن صاحب دا دی، ما ته اوس کمنټ ښکاري. مومن صاحب ستړی مه شئ. نو تاسو ټول ته سلامونه وایم، نیکې هیلې وایم، مننه کوم چې ناست تاسو یو خوشبخته یم چې هغه هم د خوشحال صاحب سره میلمه او تاسو دومره درانده شخصیت، ځکه څوک چې خوشحال صاحب فالو کوي ظاهره خبرداری به نو یو څوک وي. مننه کوم. خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې. ملګري هغه که غوښتنه لري د شعر ویلو چې یو غزل دې راته دیکلمه کړي. بس ستر خوشحال صاحب یو خبره کومه، غږ مې بدرنګه شو که نه تاثیر لاندې راغلی؟ دومره ښایسته ده چې دلته خلک ماته لیکي چې ستا غږ چې ده صحیح نه راځي. نو وجه دا ده چې هلته د خاموش خو ماشاءالله خواري زیاته کړې، مینه یې بیخي زیاته ده. دا چې څومره له خپل مسلک سره مینه لري، همدا وجه ده چې دا بریالی کېږي هم که نه. نو ما خواري ډېره نه ده کړې، سټډیو لا نه لرم. خاموش صاحب واده کړې وې، جوړوم یې ماخیان و انشاءالله. خوشحال صاحب ویډیو دا به زما لپاره خوش چانسي او ما واده کړې ده. خوشحال صاحب شعر دی چې په کلیسا کې مې څو ځل عبادت کړی دی. په کلیسا کې مې څو ځل عبادت کړی دی. په کلیسا کې مې څو ځل عبادت کړی دی. ما پکې ذکر د رحمان د وحدانیت کړی دی. او دلته یې سوچ کفر راوړی د اسلام په نامه. دلته یې سوچ کفر راوړی د اسلام په نامه. دلته یوسف په زلیخې باندې تهمت کړی دی. دلته یې سوچ کفر راوړی د اسلام په نامه. دلته یوسف په زلیخې باندې تهمت کړی دی. زما په بد عمل او ښه نیت ملا څه پوهېږي؟ زما په بد عمل او ښه نیت ملا څه پوهېږي؟ یم مسلمان او عیسویت ته مې دعوت کړی دی. زما په بد عمل او ښه نیت ملا څه پوهېږي؟ یم مسلمان خو عیسویت ته مې دعوت کړی دی. او چې ملایان به یې مني او که نه، چې ملایان به یې مني او که نه، ما د مریض خدای عیادت کړی دی.
او د چا لپاره یې له یار سره وعده ماته کړه. خوشحال صاحب د چا لپاره یې له یار سره واده ماته کړه. د چا لپاره یې له یار سره واده ماته کړه او خاموش حلال منافقت کړی دی. خاموش حلال منافقت کړی. قرباني که نه؟ یو ځل بیا د چا لپاره یې له یار سره واده ماته کړه خاموش حلال منافقت کړی دی. یو بل غزل اورو. سبحان الله. او یا جنت ته په ورتللو کې مصروف یم یا دوزخ ته په ورتللو کې مصروف یم. یا جنت ته په ورتللو کې مصروف یم یا دوزخ ته په ورتللو کې مصروف یم. مولا چپ شه مولا چپ شه ټول جنت په بیه اخلم خدای ته اوښکو تویولو کې مصروف یم. د بلال له درجې یم خبر شوی د بلال له درجې یم خبر شوی خدای ته اوښکو تویولو کې مصروف یم. زبردسته. خوشحال صاحب توجه چې وایي یو آیات تر میکدې یم راوستی یو آیات تر میکدې یم راوستی په اخلاص ګناه کولو کې مصروف یم. یو آیات تر میکدې یم راوستی په اخلاص ګناه کولو کې مصروف یم. ستا کعبې ته به درځمه چې وزګار شم. ستا کعبې ته به درځمه چې وزګار شم. مننه خوشحال صاحب. ستا کعبې ته به درځمه چې وزګار شم. زه خاموش زړه ګټلو کې مصروف یم. زبردست. ستا کعبې ته به درځمه چې وزګار شم. زه خاموش زړه ګټلو کې مصروف یم. مننه. محمود صاحب ما پنه چمتو کړی د خودته ملګری ښاغلی عبدالستار حکیمي مسافر هلک دی غواړي وایي چې هغه شعر راته ووایه چې یوسف زلیخا غواړي لاندې بیا سالارزي لیکلي دي چې دلته یوسف په زلیخا باندې تهمت کړی دی. وایي دغه شعر اورو. ښه هغه داسې و خوشحال صاحب چې څوک چې زما د ژوند قصه وغواړي څوک چې زما د ژوند قصه وغواړي لکه یا څوک چې زما د ژوند قصه وغواړي لکه وړاندې چې آینه وغواړي. څوک چې زما د ژوند قصه وغواړي لکه وړاندې چې آینه وغواړي او د پښتني چې څوک رشته وغواړي د پښتني چې څوک رشته وغواړي لکه یو خر ته چې څوک خره وغواړي. د پښتني چې څوک رشته وغواړي لکه یو خر ته چې څوک خره وغواړي. دلته چې څوک حق فیصله وغواړي لکه جنت کې چې سجده وغواړي. چې څوک حق فیصله وغواړي لکه جنت کې چې سجده وغواړي. او خاموش چې خدای نه اوس هغه وغواړي. خاموش چې خدای نه اوس هغه وغواړي لکه یعقوب چې زلیخا وغواړي. بیا ووایه. خاموش چې خدای نه اوس هغه وغواړي لکه یعقوب چې زلیخا وغواړي. خوشحال صاحب که اجازه دي صرف دوه خبرې کوم. حالانکه زیاتره وروڼه به دې باندې پوه شوي خو زیاتره وروڼه په دې نه پوهېږي او نیوي کې ماته میسجونه هم چې راځي چې یعقوب خو خسر و. دوستانو شعر ډېر اسانه دی. دوه خبرې دي. یو خو لکه فار اګزامپل یعنی د مثال په تور موږ یو خبره کوو د مثال په تور ته څه اسمان خو نه پښتانه وایو که نه مثال په تور وایي ته زما نیکه خو نه خبرې عام ډایلاګ. او دې سره چې دی بله خبره ده خوشحال صاحب چې خاموش چې خدای نه اوس هغه وغواړي. دا اوس چې غواړي یعنې مخکې ولې نه غوښته دې اوس کې خبره ده یعنې اوس ناوخته ده که نه اوس مونځ کې اوس خو ناوخته ده تېر شو.
کنه نو خبره دا ده بله ورخه تېرې سوې دغه خبره ده اوس کې خبره ده لکه جنت کې سړی وایي چې الله زه ورته سجده کوم مخکې هغه شعر کې ما اشاره کړې وه په جنت کې الله تعالی وایي سجده نشته ده اشاره بل تاسو شعرونه وغوښتي وه کور ودانۍ وویلې ډېره ډېره مننه تاسو نه چې دوی دعوت دې ومنه دوی غوښتنه دې ومنله خاموش صاحب ستا په شاعرۍ کې جنت دوزخ انسانیت عیسویت میکده دا څیزونه ډېر زیات لیدل کېږي علت څه ده اصل کې خوشحال صاحب خبره دا ده چې یو خو زما په شاعرۍ کې که خیال دې کړی زما زیاتره شاعري چې ده خوشحال صاحب یعنی که درته ووایم چې 80% قرآن او حدیث نه بیرون نه ده 80% زما شاعري د قرآن او حدیث نه بیرون نه ده البته که چا ترجمې سره قرآن شریف ویلي زه فکر کوم چې ډایرکټ زما په شعر باندې پوهېږي او بله میکده خوشحال صاحب ته بهتره پوهېږي چې زما ډیر کم وخت کې د میکدې نه میکده مقصدي زیاتره وخت موږ عکس ورکو مثال ورکو که نه مثال یعنی میکده راخلو یو عکس راخلو میکده او شراب سره هغه کو که نه نو اوس مثال په طور هغه د غالب صاحب یو شعر دی چې یعنی مسجد کې شراب څښلو ته مې یعنې پرېږده وایي چې داسې نه وایي که هغه نه داسې ځای راوښیه چې هلته خدای نه وي د دې قطعا دا مقصد نه دی د دې ښکاره مقصد دا دی چې یعنی ورته ووایه چې دا ګناه موږ دلته کوو لکه موږ مسلمانان چې صرف روژه کې نیک عمل کوو د دې اوس بل مقصد دی د دا خپل خیال راغستی او د مثال په طور د عکس په طور یې هغه ته پوه کړی لکه موږ فرض مثال یو چا سره خبرې کوو لکه موږ یو ماشوم سره خبرې کوو یا موږ یو عالم سره خبرې کوو ډېر په درنه خودرېږو نو ماشوم سره چې موږ خبرې کوو ماشوم کېږو دې مقصد دا نه دی چې موږ ماشومان یو اوس نن سبا زه شراب او میکده کې عکس ځکه ورکوم چې ټول بویږي نو بل ما دپاره ډېر ساده عکس راځي په میخانه کې او بل زما شراب ډېر زیات خوښېږي ځکه د جنت شراب فتوې نه لږ تېر شئ دوستانو یو ورځ مې وویل خپرونه کې نه زما شراب خوښېږي او لاندې شور شو مال د جنت شراب ډېره مننه د کتاب په اړه خو ملګرو مخکې یادونه وکړله خاموش صاحب هم یادونه وکړله د خپرونې پیل کې هم ما د خاموش صاحب د کتاب په اړه معلومات درکړل ما چې کوم پوسټ کړی هلته مې معلومات کړي دي انشاءالله زه به انځور هم در سره پوښتنې به در سره شریکه کړم د راتلونکي کتاب په اړه به زه وروسته به خپله موخه کېږي چې راتلونکي کتاب لپاره آمادګي لري نه لري که لري مطلب څومره وخت به نور ونیسي چې راتلونکی شریف ټولګی راشي بیا به خاموش خپله درته معلومات درکړي دا د حکیمي صاحب پوښتنه هم ده په شعر کې دې تر ډېره پورې غوښتنه زیاته ده له خدایه له یاره څه کیسه ده زه خوشحال صاحب یو د عبادت نه چې دی که نه زه دعاګانې ډېرې کوم زه همیشه چې دی غوښتلو کې یم زما یو بیت هم دی چې اجازه ده د بیت په طرز باندې یو څه مکمل جواب خو نه دی چې د خدای د امر اطاعت کوم په میخانه کې تلاوت کوم د خدای د امر اطاعت کوم په میخانه کې تلاوت کوم او کېدای شي زه جنت په بیه واخلم کېدای شي زه جنت په بیه واخلم ځکه چې زه لږ عبادت ډېر محبت کوم کېدای شي زه جنت په بیه واخلم ځکه چې زه لږ عبادت ډېر محبت کوم او اخر یو مقطع ده خوشحال صاحب چې تیارې د قبر کې څنګه دی د قبر په تیارو کې اندر نه د یاده ونه وځي خاموش ځان ته دا وصیت کوم نوی شعر دی ماته یاد ته نه راځي صحیح نو خاموش صاحب د راتلونکي کتاب په اړه لاندې معلومات راکړه بیا موږ یو غوښتنه لرو په ګډه ټول ملګري خصوصا د حکیمي صاحب غوښتنه ده بیا هغه درته وایم خو له هغه نه مخکې د راتلونکي کتاب په اړه معلومات راکړه راتلونکی کتاب نو انشاءالله پاکستان کې خو که خدای مې نه غلطۍ پیدا کېږي او جلال آباد کې هم پیدا کېږي نو اروپا ته چې دی
اروپا ته او دغه نورو ملکونو ته انشاءالله تر امریکا پورې کوشش کوم. په اروپا خو زه خپل اروپا کې نو ماته لیږل ډېر اسانه ده. پاتې شو نو کاناډا او امریکا او لندن کوشش کوم چې هلته مو رسېږي. خو افغانستان پاکستان کې انشاءالله پیدا کېږي. نه د راتلونکي کتاب په اړه چې راتلونکي کتاب به مو کله چاپېږي؟ راتلونکي کتاب انشاءالله که د الله رضا وه انشاءالله زما خپله زړه دی چې ډېر زر یې چاپ کړم. یعنې 3-4 میاشتو کې دننه یې چاپ کړم چې خاموش خله مسلمان شو چې کافر شو. نو ډېره مننه، ژوندی اوسئ. بس راتلونکي کتاب په اړه شاعران ډېر معلومات ژر نه ورکوي، ډېر معلومات ورکوي. مارکیټ صاحب تاسو کمنټ هم وایم، خو زه خاموش یم طرف لږه مرکه لرم، په همدې خاطر باندې کمنټونه کم وایم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هرکلی کوم درته. او نصرت صافی دلته سلامونه، په خیر راغلی صافی صاحب، هرکلی کوم درته. هم سلام. علیکم السلام. خاموش صاحب موږ په ګډه سره یو غوښتنه لرو، تاسو غوښتنه ومنئ. بسم الله، امر وکړئ. امر وکړئ. میوزیک ډېر جګ دی، که دغه لږ ټیټ شي. اواز 2 چنده شو. مالي میوزیک ډېر تیز ده. اواز صحیح شو؟ بله صحیح ده. او صحیح شو؟ او بالکل صحیح ده. ښه، خاموش صاحب له لایفه ووته او زه بیا هم ورته منتظر یم رابسي. صافی صاحب تاسو ستړي مه شئ، عمر خیل صاحب تاسې ستړي مه شئ، ځلان تاسې خیر راغلی، هرکلی کوم درته. بیا هم بخښنه چې لایف کې کله کله مشکل پیدا کېږي، د هغه بخښنه تاسې کوئ. ما ته ډېر ملګري دلته وټساپ کې مسیج کوي، نو زه بخښنه غواړم، لږ مصروفه یم. انشاءالله بېکاره سم تماس در سره نیسم. نو خدای دې وکړي چې خفه نه شئ. مننه زه ښه شو چې مسقط د غږ ښه شوی دا ښه ده. زه به خاموش صاحب ته بیا منتظر کېږم. خاموش صاحب ژر راواخلم، خو دغه ده بخښنه د هغه وکړئ چې کله کله لایف کې مشکل پیدا کېږي. خاموش صاحب ډېره ښه زمزمه کوي، هسې غږ یې نه یې اورېدلی، خدای دې خیر کړي. نو خاموش صاحب زموږ د ملګرو تاج ورور تاسې ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هرکلی کومه. مموزی صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی، ټولو ته هرکلی کومه. نو خاموش صاحب میلمه ده دلته د ښاغلي عبدالستار حکیمي چې فیسبوک کې د مسافر هلک په نوم ده. د ده غوښتنه، زما غوښتنه، د نورو ملګرو غوښتنه دا ده چې خاموش صاحب تر اوسه پورې په سوشل میډیا کې زمزمه نه ده کړې، او دا راز ما دوی ته ویله چې دی خو دا ډېر ښه غږ لري، او اوس یې ښه موقع ده چې زموږ غوښتنه ومنئ. خوشحال صاحب یعنې دا به زما درېیم ځل زمزمه شي، او 3 واره ځل تا سره. یو ځل دې راباندې په افغانستان کې راډیو کې کړې وه، او یو ځل دغه میاشت مخکې چې مې ولیدل 3 جمعې مخکې بیا دې م راباندې زمزمه وکړه، او اوس دا دی بیا نو په داسې ځایو کې راګیر کړی. موږ په ډېره مینه غواږ یو چې یوه زمزمه راته وکړي، هغې نه وروسته به بیا نورې کیسې وکړي. ملګري هم پوښتنې لري، هغه هم درته وپوښتنه. نو زما په زړه بغیر د هغه نه به یې وکړم، بغیر د سټډیو نه. مهرباني. اصلي اواز خوشحال صاحب چې دومره خپل لیاقت هم هغه شي که نه، ډېر به ښه راغلی والته. داسې ښه راځي انشاءالله. راځه شعر هم خپله او زمزمه هم، نو خدای دې وکړي چې خوښ شي. غواړم د تېر وخت نه لاسونه واخلم، غواړم د تېر وخت نه لاسونه واخلم، بیا مې نیت کړی چې جامونه واخلم، بیا مې نیت کړی چې جامونه واخلم.
د یار مسکا او ورسره ورسره 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 د راقبانو پیغورونه واخلم د راقبانو پیغورونه واخلم بیا مې نیت کړی چې جامونه واخلم غواړم خندا او ژړا دواړو باندې غواړم خندا او ژړا دواړو باندې د یار د مینې پیغورونه واخلم د یار د مینې پیغورونه واخلم بیا مې نیت کړی چې جامونه واخلم دا چې خاموش یم د خپل یار دپاره دا چې خاموش یم د خپل یار دپاره خلک مجبور یم چې دردونه واخلم خلک مجبور یم چې دردونه واخلم بیا مې نیت کړی چې جامونه واخلم بیا مې نیت کړی چې جامونه واخلم. واه 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 ډېر زبردسته ډېر خوند یې وکړ. ډېره مننه ښاغلی خاموش چې زموږ غوښتنه دې ومنله. ډېره مزه یې وکړله. ملګرو پوره داد درکړه. وروسته له خپرونې که تاسو کمنټونه وګورئ بیا به تاسې وګورئ چې زمزمې وخت کې ملګرو تاسو ته څومره مینه وښودله څومره مینه یې درکړله او مطلب تاسې زیات واورېدلی. ډېره مننه. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. ټولو مننه وکړله خو په نمایندګۍ ما درته ویلی سي بس له تا مننه. ډېره زیاته مننه کوم ټولو نه. ښاد آباد اوسئ. ما مشکل ویل چې ما ته کمنټونه صحیح نه ښکاري. بیخي نسته که نه نه غواړې خپله چې په شاعرۍ کې د نظم شریک کړې؟ نظم لرم خوشحال صاحب، خو تاسو باور وکړئ چې مخکې خو چې په ډریورۍ باندې څوک نه پوهېږي او بل چا سره ناست دي نو نه ډارېږي. ډریورۍ باندې څوک نه پوهېږي بل چا سره ناست دي نو هېڅ پروا نه کوي. خو چې کله خپله سړی پوهېږي او بیا نو بل چا سره ناست دي ډارېږي. دې نه پوهېږم زما مثالونه لږ ګډوډ دي، داسې چندان مثالونه هم نشم ورکولی. نو مخکې خو نه پوهېدلم نو چې څه به مې ولیکل او بس صحیح و. اوس چې کله زه پوه شوی یم چې یاره شعر یو غټ ځای لري، یو غټ یو خپل جرأت غواړي. شعر کې څومره جګ خلک دي، رسېدلي خلک دي او موږ پکې هېڅ شی یعنې نه یو. نه پوهېږم کوم هسې اسانه کړم. نو دغه د شاعري چوکۍ چې موږ نیولې نه غواړم دې بې عزتي وشي او هغه نظم. هیله کوم شاعران ملګري ټول شکسته نفسي زیاته کوي ستاسو په شمول. عموما که ستا نظر وي کله یو شاعر نه چې کوم ژورنالیست پوښتنه کوي چې مطلب دې راباندې شعر واورو درنه دا ورته وایي چې یو څه ماتې ګوډې به درته ووایم که نه یا یو څه نیم سم لیکلي دي خو اصل کې خبره داسې نه اصل کې هغه پوره خواري کړي پوره زحمت یې ویستلی وي که نه نو دې کې شک نشته. زه پوښتنه دا لرم چې ستاسې مسلک او ستاسې دغه مینه ډېر سره لرې دي. درته سره زه ډېرو معلومات ځکه تاسو چې کومه رشته ویلې ده مسلکي رشته هغه پښتو ادبیات نه دي که نه هغه طب سره تړاو لري او دلته ادبیات لري دي سره. څنګه مینه پیدا شوې ده؟ دا د مینې په وجه باندې مینه پیدا شوې ده. د مینې له وجې مینه پیدا شوې. یعنې شاعري زما ټوله چې ده ټوله د مینې پورې تړلې ده. او یعنې تاسو ما هلته هم دا پوښتنه کړې وه، ما ډېر ساده جواب درکړی و. شاعري وجه ما ډېر مینتوب. نو دا د مینتوب له وجې شاعري ده خوشحال صاحب.
او مسلک دنیا خو چې ونو هغه بیله دنیا خو دا د ښکاره جواب دی چې یعنې زه د محبت له وجې شاعري ده نو مهرباني شعر اورو هسې خوشحال صاحب بې شرمه خو به نه ښکارم په دې خبرو خدای دې نه کوي دوستانو ته بخښنه غواړم زه لږ څه ورته وایي آزاد خیاله د خارج سوری لږ کیني په چا باندې نو صافي صاحب درته ولیکل نصرت صافی ډېر ښه شاعر دی زما خو د مخکې میلمه وه تاسو شاعري مو اورېدله نه خو دا ډېر تکړه شاعر او ښه رسام ده ښه خطاط ده ښه انځورګر ده نو دا وایي چې مینه له مینې پیدا کېږي اصلي خبره کوي که نه شعر اورو خاموش صاحب شعر ته غوږ کېږو شعر دی اورو نو الله دې وکړي ستاسو خوښ شي چې خاموش وایي چې هر څه به قیمت ارزان وانخلمه هر څه به قیمت ارزان وانخلمه نور به د انسان احسان وانخلمه زبردست هر څه به قیمت ارزان وانخلمه نور به د انسان احسان وانخلمه بیا به مې له ګوتو وینې نه څاڅي بیا به مې له ګوتو وینې نه څاڅي بیا به ازغیدار ګلان وانخلمه بیا به مې له ګوتو وینې نه څاڅي بیا به ازغیدار ګلان وانخلمه او بیا که قیمت یوه روپۍ شي هم خدای گو زه به ټول جهان وانخلمه بیا که قیمت یوه روپۍ شي هم خدای گو زه به ټول جهان وانخلمه ستا یو وسلور ستا د لاس نکریزو ته به سوال وکړم ځان ته به د ګور کفن وانخلمه الله څه خبره چې اجرام کې په ما څه تېرېدل زړه مې و تور له زندګۍ نه ماله خوب ته راتلو اورو اوس به ټولو مینهوال لیکلي چې دې ته اوس طرز وایي خوشحال صاحب زمونږ ټول هغه دې واخېسته بله خوا دې کړه ډېر مزېدار لګیا ډېر خوندور مننه وایي چې وابخلمه سور جهنم یاره خو زه خاموش ستا هجران وانخلمه وابخلمه سور جهنم یاره خو زه خاموش ستا هجران وانخلمه ډېره مننه ډېر ښایسته خاموش صاحب که ستاسو اجازه وي زیات ملګرو ما سره د مخ ومنې هغه لرم که کله چې ملګری میلمه کوم دا خبره ټولو ملګرو سره کوم زه بیا فیسبوک ګروپونه لرو ملګري سره ډېر یو ګروپ لرو د ملګرو بیا ځل د شریکوم چې نن مې دغه ښاغلی را سره میلمه دی کومې پوښتنې به ډېرې جالبه وي بیا هغې نفر ته په کتو ځینې یا هغه لولي یا زه ورته ورکوم چې دغسې یو شک شته یا ځینې پوښتنې کوي نو ستا ډېرو نږدې ملګرو چې هغه خلک چې تا پېژني یا مثلا ستا مینهوال دي په اما تا سره اړیکه لا نشته ده هغوی ځینې پوښتنې لري خو اما تقریبا شخصي دي که اجازه وي چې زه پوښتنه وکړم یا بسم الله یو خو دا ده وایي چې خاموش صاحب نه پوښتنه وکړه چې مینه کې ناکام شوی دا خبره په دې اساس کوو چې د ده شعر او شاعري چې ګورو د ده د زړه هغه درد چې وینو د ده هغه خفګان چې وینو د ده شعر کې چې غوښتنه وینو په دې اساس موږ را پوښتنه پیدا کېږي دنیا چې کوم جواب ورته ورکوي خوشحال صاحب که نه وایي او ناکام شوی یم دنیا چې کوم جواب ورکوي یعنې بس واده یې د سره ونه شي بل ته واده شي نو بس دنیا وایي چې او ناکام شوی یم خو زه زړه نه دا خبره کوم په تایید دا خبره کوم البته زما خپل شخصي نظر دی زه دا نه وایم چې زه کوم غټ سړی مس هم نه یم زموږ خبرې ګډې وډې خو زه په دې عقیده په دې باور یم او خپله فیصله کوم چې زه ناکام شوی نه یم ځکه خوشحال صاحب مینه د روح پورې تعلق لري مینه اصلي مینه بېله دنیایي که نه ځکه دا ډېر غټ ټاپک دی نو البته زه مینه کې نه یم ناکام ځکه چې کله چې څوک صحیح مینه وکړي نو زه 12 کلن وم چې ما مینه کړې وه خو دا خوشحال صاحب اوس څو یم نو اوس فکر کوه خدای دې زړه صبر درکړي که احیانا ترې لرې یې او که نږدې خدای نور هم ورسره نږدې کړه
ملګري دلته پوښتنه کړې ده چې ترکیې ته به ستاسو کتاب کله راځي؟ کسان دغه پوښتنه یې څو ځلې وکړله، زه تاسو سره مصروف وم، ما ځواب نه دی ورکړی. فقط دوی وایي چې ترکیې ته به ستا کتاب کله راورسېږي؟ ترکیې ته خوشحال صاحب ترکیې ته انشاءالله یو خو داسې دی چې کوم بل څوک بل رور واخلي او مطلب دا کوم خپرونې څه ورته وایي کوم کتابخانه یا کوم دوست خپرندویه ټولنه هغوی واخلي ویلیږي یا ترکیه کې کوم کتابخانه یې زه نه پوهېږم آی ډونټ نو هغه بېله خبره ده. یو زما تر خپل وسه پورې منډه تړله ده نو انشاءالله لږ وخت به ونیسي ځکه اول زما ټول زور چې دی فوکس چې دی افغانستان الحمدلله وشو پاکستان وشو په اروپا باندې دی ځکه اروپا کې او زه ډېر زیات خوشحاله کېږم چې ترکیه دوبۍ عربستان ځکه دلته هغه مسافر دي چې دوی واقعا ماته ډېره مینه راکوي داسې نه وایم چې اروپا مینه نه راکوي دلته داسې ډېرې عجیبه تا ته موږ جالبه خاطرې وویل خوشحال صاحب خو د هغې ډېر حق دی او انشاءالله زه کوشش کوم چې خپل په څه ورته وایي خپل شخصي خرچه باندې کتاب ترکی دوبۍ سعودي دې ته حتما ورسوم. او کابل کې پیدا کیږي؟ کابل کې پیدا کیږي خوشحال صاحب. کابل کې په خپل د ټولنو کې ملګرو پوښتنه کړې دي کومنټونو کې هم دې اساس دغه پوښتنې ما درته ویلې او څنګه دوی دا خبره زیاته کړې خبره خاصه زیات دي موږ غواړو خاموش صاحب واورو مهرباني. ټولو نه مننه کوم الله تعالی هم ښه د بال لره چې ما باندې خپل وخت ضایع کوئ ناست استئ نو هیله کو ډېر خوندور. خوشحال صاحب شعر دی چې اله خدای خیر را پېښ کړي وایي اماده کې زموږ ملګرو نه وایي دا چې دوستان د خپل د لایف شیر کې له نورو ملګرو سره هم چې ناخبره یې با خبره شي مهرباني. هغه دوستان چې کله ژړا راغستې او بس یعنی بس ټوله ورځ جاړي که نه نو هغې ته زه وایم چې جاړئ مو وجه یار پسې که د اوښکو په قیمت خپل عمل نشم کولی بخښنه غواړم دوستانو خو کله به شوخي کوو وایي چې که د اوښکو په قیمت د یار مسکا شي که د اوښکو په قیمت د یار مسکا شي جوړ له اوښکو به سیلاب کړم په ژړا شکر چې مرګی شته لویه خدایا زندگی هسې خراب کړم په دنیا د ساقي د لاس زمزم نه خو د یار د لاس شراب څکم خو د یار د لاس شراب څکم مولا وایه دا ثواب دی که ګناه د ساقي د لاس زمزم نه خو د یار د لاس شراب څکم مولا وایه دا ثواب دی که ګناه او نن هوښیار شه توبهګار شه گرفتار شه نن هوښیار شه توبهګار شه گرفتار شه هسې نه چې په عذاب شي تر سبا کل نفس ذائقة الموت معلومات نه کېږي چې کله انسان وي نن هوښیار شه توبهګار شه گرفتار شه هسې نه چې په عذاب شي تر سبا او زه خاموش به په خدای نیغ دوزخ ته لاړ شم خوشحال صاحب زه خاموش به په خدای نیغ دوزخ ته لاړ شم که خبره د حساب شوه په عقبه نو ډېره مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې کور ودان خاموش صاحب موږ غوږ یو درته اورو دی څو دقیقې نور هم له ځان سره لرو شعر به هم پکې اورو خدای دې خیر وکړي څوکې وضعیت یو رقم نه یاسر خو مشر ده هغه ته خو باید موږ ټول لرې نه ووایو چې صحیح ده خاموش صاحب مینوال دې په کوم څه زیات تنګی چون زما مینوال
زما مینوال چې ما ډېر زیات تنګې سترګې رادې خوا کړه پیشو سترګه یو چپه راکړه په لایف باندې خلکو نه څوک چپې اخلي زما مینوال ما نه چپې اخلي نو ما دپاره ډېره عجیبه ده حتی یو نیم کمنټ دومره پازیټیو وي دومره مثبت وي چې تاسو باور وکړئ چې داسې کمنټ هم زما مخې ته راغلی چې زه به ژړا شوی یم دا څنګه امکان لري یعنې بل اوس ما کته ما زیاتره مینوال چې کله زه په لایف راواخلم په ژړا شي ولې وایي چې خیر هغه دوستان چې زما لایفونه ګوري زما ویډیوګانې ګوري هغوی عادت ویني دا شی نه لکه یعنې میډیا او داسې دنیا ده چې پټوی ته نه شي او دروغ هم نه شي ویلی نو په ژړا شي لکه چې سړی یو یا معشوقۍ سره خبرې کوي دومره یو مینه راکړي چې زړه جان روح زه ورته یم واو داسې عجیبه نومونه د ناز نه راکوي نو ما دپاره ډېر هغه ده او بل غټ زه د مینهوال نه یو ګیله لرم خولۍ زه همیشه بیگ کې څو دانې ګرځوم خوشحال صاحب چې ومې ویني خولۍ لاړه په سړک په سر باندې ما نه مینهوال شوټ باستلی د سړک په سر باندې خو زه یو عادت لرم چې خپل موټر کې همیشه 2-3 پتلونه شیټونه دا ګرځوم مخکې د دې نه چې زه مشهور وم دا زما عادت نو همیشه چې دی د سړک په سر باندې وای دا چې رانه کې که نه خاموش دی یقین وکړئ چې ما ورته باستلی دی نو دا د ما لپاره ډېر یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی دا کله کله ما ډېر ایموشنل کې احساساتي مې کې یاره زه څنګه دومره الله تعالی نه وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وعلی خیر کل شیء قدیر نو واقعا زه ډېر داسې عجیبه احساس کوم کله چې ماته یو دوست ووایي چې یاره خولۍ دې را دا ستا دا ډېر یو عجیبه درجه ده ماشاءالله او واقعا زه ډېر زیات خوشحاله کېږم شعر به ما ورو ځکه چې وروستۍ شیبې م د ملګري زیاتره همدا لیکي چې خبرې خاص هم زیاتې دي نو خاموش صاحب باندې زر شعرونه وایه چې شعرونه یې اورو خاموش صاحب کوم وختونه دي چې شعر لیکلی سي پکې ځینې خلک دي چې خفه سي شعر لیکي ځینې خلک خوشحاله سي شعر لیکي نه زه یو عادت لرم خوشحال صاحب چې زه ډېر ډیپ خفه یم یعنې هېڅ ما ته معلومات نه کېږي داسې وخت راځي چې زما د شعر هېڅ معلومات نه کېږي چې زه کوم وخت کې شعر لیکم هغه په لارم کې دي هر چېرته کېدلی شي خو یو خبره زه ښه مطمئنه یې سره کومه چې زه کله ډېر خفه یم شعر لیکل ما دپاره هېڅ امکان نه لري هېڅ ډېر صحیح خفه چې سړی زه شعر نشم لیکلی کله هم چې ما شعر ولیکه پوه شه چې زما دماغ هغه د غم نه خوند اخلي غم چې کوم وي که نه ستا له غمونو به مزه اخلم او زه خاموش ځان ته میکده اخلم دلته حکیمي صاحب لیکي وي مقصد شمکې د موږ سره هم پاتې دي رښتیا اورو غزل اورو چې ملګري په تمه دي یو دوه کړی چې یاره د اوښکو وچولو اجازه اخلمه یاره د اوښکو وچولو اجازه اخلم او بخښنه غواړم ژړا کې چې دمه اخلم خوشحال صاحب یاره د اوښکو وچولو اجازه اخلم او بخښنه غواړم ژړا کې چې دمه اخلم ستا له غمونو به مزه اخلم زه خاموش ځان ته میکده اخلم زما شعر دی خوشحال صاحب دا زما وصیت دی چې دا به زما په قبر باندې لیکي دا وصیت دی خدای وکړي چې دا وصیت راته خلک اظهار الله سدوزی ډېره زیاته مننه کوم بخښنه غواړم څنګه مالې څو کاله بعد دا ونه چې خدای دې ډېر عمر درکړي او یو ګینهوال نه دا ګیله لرم چې خاموش خدای دې لوی بخښنه غواړم ما د پدې تا وویل چې دا به زما د قبر باندې که نه لیکئ منظور مې دا چې اوس خو لا ځوان څو کاله بعد 40 کاله بعد 50 کاله بعد 50 کاله بعد دغه باره کې خبره کوم خوشحال صاحب زما مینهوال کله وایي چې خاموش صاحب خدای دې زر کلن که خدای دې زما عمر درکړي دغسې سوال نه هېڅکله مه کوئ دوستانو یعنې دغه دویم سوال چې دی واقعا زه جدي خفه کېږم خدای دې زما عمر درکړي
یعنې دا بیخي احمقتوب ورته وایم د زمینه نه وایم داسې مینه مه کوئ او دا اوله خبره چې کوم دا د ناز نه کوم چې ما د مینوال وي خدای دې زر کلن کا نو زه د شعر به جواب ورکوم ځکه زما خپله په ژوند به څوک مین یا به نه مین خو زه شخصا مایوسه نه یم ګیله یې مه ګڼئ دعا غواړم لږه خندا هم په ژړا غواړم زه د ژوند سره 1% علاقه نه لرم والله بالله سمت الله زه د ژوند سره بس دومره یم چې شکر عبادت وکم بس الله راضي کم هغه وخت انتظار یم چې الله بس ته راضي شي بس په هغې دغه نه مخکې مه پرېږده صرف دغه ته بس کورنۍ و خیر نو وایي چې خدای دې لوی عمر نصیب کړی خاموشه دا ټول غوږ شي خیر دی دغه بیت دی چې دا ما د څوک وایي خدای دې زر کلن کا خدای دې لوی عمر نصیب کړی خاموشه بیت خاموش څه وایي دا خو دوه خاموش واورېده خدای دې لوی عمر نصیب کړی خاموشه او ماته یو نیم محترم دغه خیره کړي ماته زه چاته قصه کوم خوشحال صاحب ته وایم که نه چې خدای دې لوی عمر نصیب کړی خاموشه ماته یو نیم محترم دغه خیره کړي نو دا خیره ده چې ماته څوک وایي چې خدای دې لوی عمر درکړي یعنې سړی سپین ږیری چې سختې بختې زیاتې ویني بیا ګوره خوشحال صاحب دغه خبره ده ښه اجازه ده رواني هسې خو سترګو ته ژړا نه راځي هسې خو سترګو ته ژړا نه راځي تیر شوی عمر بچا بیا نه راځي هسې خو سترګو ته ژړا نه راځي تیر شوی عمر بچا بیا نه راځي په اور دې وسوي او هیره دې شي خو په اور دې وسوي او هیره دې شي خو د زړونو منځ کې دې جفا نه راځي په اور دې وسوي او هیره دې شي خو د زړونو منځ کې دې جفا نه راځي او ابي حیات پسې دې وړون شمه خو ابي حیات پسې دې وړون شمه خو د مینې تنده دې پر ما نه راځي مخته ده چې خاموش سلګو کې دا وصیت کوما لږ به اظهار خوشحال صاحب شمه خاموش سلګو کې دا وصیت کوما پیغلې په قبر دې زمانه راځي خاموش سلګو کې دا وصیت کوما پیغلې په قبر دې زمانه راځي پیغلې په قبر دې زمانه راځي هسې خو سترګو ته ژړا نه راځي او تېر شوی عمر بچا بیا نه راځي ډیره مننه ژوندی اوسې ښاغلی خاموش کور ودان ډیره مننه خاموش د نورو ملګرو شاعرانو شعرونه دې په یادو په زده کېږي یاد کې دې پاتې کېږي ډیر کم که موږ وغواړو چې د یو بل چا شعر دې که په یادو ځای د کوم شاعر شعر به وي حتی که بیتونه هم وي یعنې که درته ویم چې ما ته به یې نوم نه زده په دې کې به ته وخاندې خوشحال صاحب چې دا ته څه شوی امکان نه لري چې دا خبره ته کې یعنی 1% ته به وایې چې نه خاموشه دا خبره غلطه ده یعنی ډېر داسې عجیبه او غریب زه عجیبه انسان یم زما خپل هم ځان ته عجیبه پورځی خو خیر ولې یاد مې دي وایي چې حمزه بابا وایي چې خاطر افریدي سترګې چې په سترګو کې د سترګو سره سترګې شي سترګې به د سترګو نه د سترګو بدل څه واخلي سترګې راته سترګې د چا سترګې نه ښکاري سترګې هغه سترګې وي چې ما په سترګو ولیدې یعنې ټول به ماته یو سل شعر یاد دي د خلکو مکمل شعرونه نه البته بیتونه او یو خو چې ستا د خولې نه مې اورېدلی د نن کم از کم خوشحال صاحب 12 کاله مخکې که نه 10 کاله 12 کاله مخکې 10 کاله مخکې او 10 کاله یا 10 کاله مخکې تقریبا زیاته کړم چې مرګ هم ممکن نه دی الله ستا د رضا نه بغیر مرګ هم ممکن نه دی الله
ستا د رضا نه بغیر کینې دا ژوند دی چې تېرېږي د اشنا نه بغیر. خوشحال صاحب مرګ هم ممکن نه دی الله ستا د رضا نه بغیر کینې دا ژوند دی چې تېرېږي د اشنا نه بغیر. کاڼي دي کاڼي د یوې پیسې ارزښت نه لري زړه د وفا نه بغیر. سترګې د حیا نه بغیر کینې دا ژوند دی چې تېرېږي د اشنا نه بغیر. ډېره مننه ژوندی اوسئ. وروستی شی چې ستا خپله پیرزوینه یي او خپل زړه دې غواړي چې مینهوالو باندې پیرزو کړي، نو مهرباني. خدای شکر چې د خوږ افغانستان یم. خدای شکر چې د خوږ افغانستان یم. زه پښتون په غریبۍ کې څومره خان یم. خدای شکر چې د خوږ افغانستان یم. زه پښتون په غریبۍ کې څومره خان یم. ستا د مینې مسافر یم. زه یو داسې مسافر یم ستا د مینې. زه یو داسې مسافر یم ستا د مینې. ځای په ځای باندې ولاړ یم خو روان یم. بیت مې خپل د یاده وځي. زه یو داسې مسافر یم ستا د مینې. ځای په ځای باندې ولاړ یم خو روان یم. انسانیت په ما کې نشته خو انسان یم. انسانیت په ما کې نشته خو انسان یم. زه خاموش یو بې ایمانه مسلمان یم. اوله سپاره کې جواب دی دوستانو. سورت یاسین کې صحیح ده. انسانیت په ما کې نشته خو انسان یم. زه خاموش یو بې ایمانه مسلمان یم. غواړم دا تشریح کړم دوستانو. الله تعالی وایي انسان مې اشرف المخلوقات پیدا کړی چې زما ومني. ملایکو نه موچت دی. خو چې کله په خپله خوښه ځي نافرمانۍ ته ووړي نو بیا د خنزیر نه هم لاندې حیواناتو نه هم لاندې وړم. انسانیت خو نشته. مطلب وتلی شي. او دویم بې ایمانه مسلمان. دوستانو ایمان بیل شی دی، اسلام بیل شی دی. مل اسلام کلمه المنځ روژه زکات حج. مل ایمان آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیر وشر من الله تعالی والبعث بعد الموت. سورت یاسین کې هم دا خبره شته. سورت البقره کې هم شته چې یا رسول الله هغه سړی خو راغی تا ته وایي چې زه مؤمن یم، خو ورته وایي چې تا ایمان نه دی راوړی، ته مسلمان یې. نو موږ چې که چا کې ایمان وي دغه عمل نه کوي چې دا کوم موږ کوو. ایمان بیل شی دی، اسلام بیل شی دی. بخښنه غواړم تشریح مې ځکه ورکړه چې زما زیاتره شعرونه کله په شرابو کې حلال غواړي علامه، کله کله خاموش دومره ورخطا شي. ډېره مننه ډېره مننه. خوشحال صاحب زه په خپله یو څو کړۍ خپلې وایم که اجازه وي. مهرباني مهرباني. ډېر خوند وکړو. بدبختانه چې ما ته کمنټونه نه ښکاري. ټولو ته دې ډالۍ ډېر غوښتنه دا وه چې باید شعرونه زیات وي، ځکه اخره کې ما خبرې کمې کړې، شعرونه مې زیات کړه. ستا به د خپرونې وخت رښتیا پوره شوی که نه؟ مهرباني شعر اورو شعر اورو. چې څوک وژني بې ګناه یا کافر وي یا ملا. چې څوک وژني بې ګناه یا کافر وي یا ملا. د مین سړي خندا هېڅوک نه اخلي په ژړا. اوف د یار دغه ادا د وصال شپه او حیا. چې څوک وژني بې ګناه یا کافر وي یا ملا. او د مین سړي خندا هېڅوک نه اخلي په ژړا. اوف د یار دغه ادا د وصال شپه او حیا. بې ارزښته دا سودا زه یې نه اخلم له چا. بې ارزښته دا سودا زه یې نه اخلم له چا. ټول دمونه د ملا. د ملنګ یوه دعا. ټول دمونه د ملا د ملنګ یوه دعا. او له خیره یم بې پروا زه د مور لرم دعا. هجران مننه له خیره یم بې پروا زه د مور لرم دعا. هجران اوښکې د اشنا. خاموشه ټول یې ستا.
الله هجران اوکې دا اشنا خاموشه ټول ستا خاموشه ټول ستا الله الله دومره مینه دا د مینې حد دی ګران خاموش ګران عادل خان خاموش لتا یوه دنیا مننه چې سره د مصروفیته سره د بیا د اروپا مصروفیت او کارونه د ټول درک کولی شم خو ډېره زیاته مننه چې دعوت یې ومنه ملګرو غوښتنه دې ومنله پوره ساعت زیات وخت یې راکړ او خپرونه مو وکړله خبرې مو سره وکړلې شعرونه مو واورېدل کور دې ودان آباد اوسې الله پاک دې نور هم باعزته لره اوسې او خدای دې د همدې لپاره ژوندی لره انسانیت ته کار کوي ډېره مننه کور ودان مننه کوم لالا ښاد آباد اوسې خوشحاله اوسې زه بیا یو خبره کوم نن چې زه په دې چوکۍ ناست یم شاعري خو ما مخکې کوله 2000 کال نه خو دا جرأت ما ته خوشحال صاحب راکړی دی چې زه دومره جرأت وکړم چې شعر په خپله ووایم دا جرأت او یعنی دا چوکۍ باندې چې زه ناست یم دغه د خوشحال صاحب په برکت او خوا کې یو بله خبره په دنیا کې کېدای شي کروڑاو خلک ډیپلومې کوي زه چې د ډیپلومې په دنیا کې قسم بالله چې متاثر یم صرف د پښتو په دنیا کې البته صرف د خوشحال صاحب نه یعنی والله بالله صمد الله ما ته کله یو نیم کس وایي خاموش صاحب ته زما آیډیا دی دا څنګه کېدای شي بیا د ماغزه کار وکړي او یار امکان لري نو زما آیډیل چې دی هغه خوشحال صاحب دی ډیپلومې پاچا دی زه فکر نه کوم دا ښه ډاډه ویم باید څوک خفه نه شي زه فکر نه کوم ما چې ځانه ویم چې نه به یي به ډېر به یي الله د سر د پاسه سر پیدا کړي خو ما چې څومره افغانستان کې عمر تېر کړی ما چې څومره میډیا کې وخت تېر کړی ما چې څومره انټرنیټ استعمال کړی ما چې څومره راډیو اورېدلی ما چې څومره تلویزیون کتلی نو ما د خوشحال صاحب نه بر اواز پکې نه دی لیدلی او بره طرز دا د زړه نه وایم او چا خبره نه قسم یو قسم حق و هغه ما وکړو محترم مینوال ټول نه مننه کوم ښاد آباد اوسئ دغه اظهار الله ورور کمنټونه ما ته ډېر زیات یو نیم چې هلته تېرېږي بیا یو ښکاري تاسو ټول نه مننه کوم بدبختانه چې ما ته ټول کمنټونه نه ښکاري یو دانه ښیي تاسو نه مننه کوم ښاد آباد اوسئ خوشحال صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوم ډېره مننه تاسو نه کور مو ودان لیدونکو اورېدونکو له تاسې هم مننه چې زموږ پروګرام مو وکته ومو لیدو تمه دا ده چې له د ښاغلي عادل خاموش له خوږې شاعرۍ او خوندورې ډیکلمونه تاسو خوند اخیستی وي او خوښ کړي وي په هر حال کې د کوم ملګري کومنټ پاتې شوی ایماني ویلی یا تېر شوی په خپله بزرګۍ دې ما وبښي تر بیا او بلې اونۍ تاسو په پاک او بخښونکي الله تعالی سپارم تاسو به ډېرې ولرئ السلام علیکم ورحمة الله